ما په غیږ کې او د خار د سامري د کراماتو کرشمه شوه. شاکر صاحب شعر تاسو تفکر ته ډالۍ چې د خار د سامري د کراماتو کرشمه شوه، موسی مارانو ماته کړه همسا زما په غیږ. د خار د سامري د کراماتو کرشمه شوه، موسی مارانو ماته کړه همسا زما په غیږ کې. او درمان صاحب د وخت او د نوښت په مرسیو باندې ماتم وو، د وخت او د نوښت په مرسیو باندې ماتم وو، او تل د میزان و د سبا زما په غیږ. او د نوښت په مرسیو باندې ماتم وو، او تل د میزان و د سبا زما په غیږ کې. دانشه حسنیان می له فکرونو پیدا کیږي، دانش حسنیان می له فکرونو پیدا کیږي. دانش رب کرلی کربلا زما په غیږ، کرلی کربلا زما په غیږ کې. بیخی تازه شیرونه هم شاکر صاحب سے ارشاد جی. ځان با تماشا کړما او تا به پکې ګډه کم، ځان به تماشا کړما ځان به تماشا کړما او تا به پکې ګډه کم. غرونه به ډولکی وهي هوا به پکې ګډه کم، ځان به تماشا کړما او تا به پکې ګډه کم. غرونه به ډولکی وهي هوا به پکې ګډه کم. او ربنا بس آتینا فی الدنیا والآخرہ، ربنا بس آتینا فی الدنیا والآخرہ. دین به ذخیره کما دنیا به پکې ګډه کم. ربنا بس آتینا فی الدنیا والآخرہ، دین به ذخیره کما دنیا به پکې ګډه کم. صدر سے تاسو دا شعر ډالۍ چې تا دی الله راولي نو ځان به در نظر کما، تا دی الله راولي نو ځان به در نظر کما. سترګې به کچکول کما ګډا به پکې ګډه کما، تا دی الله راولي نو ځان به در نظر کما. سترګې به کچکول کما ګډا به پکې ګډه کما. او دومره یم دانش چې دنیا به راته ګوري، او دومره یم دانش چې دنیا به راته ګوري. او سر به دار له یو سمه سودا به پکې ګډه کما. دومره یم دانش چې دنیا به راته ګوري، او سر به دار له یو سمه سودا به پکې ګډه کم. ها نو خوبونه دي په ویښه لیده، ها نو تعبیرې په اودو کې ګوري، ته نو په ما کې خپل سکون لټوي، ته نو لالونه په ایرو کې ګوري. والله نه نو بیخي به راته نه راګوري، نو بیخي به راته نه راګوري، نو بیخي به راته خپو کې ګوري. ها نو خوبونه دي په ویښه لیده، ښه نو تعبیرې په اودو کې ګوري، ته نو په ما کې خپل سکون لټوي، ته نو لالونه په ایرو کې ګوري. نه نو بیخي به راته نه راګوري، نه نو بیخي به راته خپو کې ګوري. نه د میمسي ما وی لمر مې په لاسو کې را نیولې، او سپوږمۍ مې په سلګو تندر نیولې. دغه غر مې د بې تیغه سورې کړې، او د سین سینه مې ساس رسېدلې. شاکر صاحب ما وی لمر مې په لاسو کې را نیولې، او سپوږمۍ مې په سلګو تندر نیولې. دغه غر مې د بې تیغه سورې کړې، او د سین سینه مې ساس رسېدلې. تا ویل څنګه؟ ما ویل یار اجازه را سره د جادوګری یم، زه پوهه په منتر یم. تا وی او والله صحیح ده یار دا خو در سمنه. ما وی لمر مې په لاسو کې را نیولې، او سپوږمۍ مې په سلګو تندر نیولې. دغه غر مې د بې تیغه سورې کړې، او د سین سینه مې ساس رسېدلې. تا ویل څنګه؟ ما ویل یار اجازه را سره د جادوګری یم، زه پوهه په منتر یم. تا وی او والله صحیح ده یار دا خو در سمنم. ما وی مرګ او ژوند دا خدا ماده توانایي د غرنا او د ایسته پسې لاړم. تا ویل چا وی؟ ما ویل پوهې. تا ویل نه مړه چټیات وې دا والله که در سمنم. ما وی ښه ګله صحیح شوه، ما وی ښه ګله صحیح شوه. ته دې یخ سوري ته کښېنه د چنار د ونې لاندې، د جانان د زلفو تار کې د جانان د زلفو تار کې دردانې کتار کتار کا څه جادو منتر په کار. کلمر به راوړې په لاسو کې، اور به پوري په اوبو کې. دغه غر باندې چوپ وکه نو سپوږمۍ به په سلګو کې. زه به لاړ شم مدرسې ته، د پوهانو جمګټې ته، د حکمت د کتابونو، د قدرت له آیاتونو به څه پوهه رڼا راوړم. د دې پوهې په رڼا کې به دې بر اسمان ته ګورم، د مخلوق نه تر خالقه به څه لاره را پیدا کم. دغه لاره به رڼا کم، د تیري عقده به واکم، د ژوند شپې به پې سبا کم. یو نم زمبلم چې حکمت ډکه خبره د صاحبه دا منم. خو شاکر صاحب د حکمت
ډکه خبره د صاحب دا منوم خو دومره ګرانه د جناب چې هیڅ سر مې په خلاص نشو ساده صاحب د حکمت ډکه خبره د صاحب دا منوم خو دومره ګرانه د جناب چې هیڅ سر مې په خلاص نشو دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بلها وخت غواړي جانانه دا اوږده باسونه بلها وخت غواړي جانانه زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هیڅ وخت را سره نشته چې زه دې قیسې ته غوږ شم او اوږدې قیسې ته غوږ شم زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هیڅ وخت را سره نشته چې زه دې قیسې ته غوږ شم او اوږدې قیسې ته غوږ شم د یوسف د حسن زار د زلیخي قیسې ته غوږ شم ما ته لنډه لنډه وایه نن په منډه منډه وایه غونډې غونډه غونډه وایه لکه ها بربنډه وایه چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده خدای اختیار شیطان له ورکو په دنیا خبره څه ده د ادم په خاریه کې د هوا خبره څه ده د پیریانو په ولقه کې د باچا خبره څه ده دا چې موږ په یو بل وټنو یاره دا خبره څه ده دا چې موږ په یو بل وټنو یاره دا خبره څه ده ما په لنډه لنډه پوکه ما په منډه منډه پوکه چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده حسینه د الله خبره څه ده د مولا خبره څه ده یو نظم بل ویم سي دا ویم چې بیګا مې ډمه ولیدله